بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ زموږ ویډیو د هایدروسټیټیک پریشر ټیسټینګ باره کې ده. پریشر ټیسټینګ میکانیکل سیسټمو کې کیږي، لکه زموږ د کورونو اوبو کې چې کومې نلکې راځي یا مطلب ګیزرې وغیره لګېدلي، یا آیلینډ ګیس سیسټمو کې کومې غټې بوایلرې لګېدلي وي، یا نور داسې پریشر ویسلز وي، د هغې د ټیسټینګ دپاره چې کوم دی هغې له پریشر ورکوي. د دې دا څه دپاره ورکوي؟ د دې دپاره ورکوي چې مطلب لکه کله مونږ پایپونه او میکانیکل سیسټم یې ولګوو په کورونو یا بلډینګونو کې، نو دا په مستقبل کې لیک کیدی شي یا دا بعضې کې ماتېدی شي. نو که نلکو کې یا په میکانیکل سیسټمو کې عام پریشر مثلا 2-3 باره پورې، او دې کې مونږ څه چل وکړو چې دې کې چې 100 بار پورې پریشر ولا ورکړو، او دا چې په کوم ځای کې لیک وي یا مطلب دا دی کوم ځای کمزوري وي، نو هغې نه اوبه راوځي یا مطلب هغه ځای مات شي، مونږ ته پته ولګي چې یاره په دې ځای کې دا په مستقبل کې فیل کیدی شو، نو هغه ځای هغه لیک بند کړي یا کمپوننټ ورته بدل کړي. په دې کې چې کومه غټه خطره ده هغه دا ده چې دا سیسټم خو لکه آلریډي پیپونه وغیره مطلب 2-3 بارو لپاره یې مونږ له 7-8 بار پریشر ورکړی، نو دا دې دوران کې برسټ کیدی شي، دې کې دماغه کیدی شي، او چې مطلب لکه سیز مات شي، نو پیپونو آذرې الوتې شي، خلک پې لګېدی شي. دې نه علاوه دې نه چې په های پریشر باندې اوبه راوځي، هغه اوبه چا په سکین باندې یا سترګو یا کوم ځای کې ولګي، نو هغه پای کې پنکچر انجریز جوړولی شي. د دې های پریشر اوبو زخم داسې چې دا بهر په سرمن باندې کم ښکاري، خو دننه دا ډېر زیات ورانۍ کوي. بل دا یاد ساتئ چې څونه سیسټم غټ وي، لکه مطلب لکه وړوکي ګیزر کې پریشر زیات وي، که مثلا د بوایلر سایز ډېر زیات غټ وي، نو د هغې پریشر کم وي، خو په غټ کمپوننټس کې یا غټو څیزونو کې لږ پریشر هم ډېر زیات خطرناک کیدی شي. د دې کنټرول میجرز څه دي؟ ټولو اول خو دا ده چې دې کې موږ له کمپټنټ ټیم پکار دی، داسې انجینیر سوپروایزر او ورکران پکار دي چې په خپل فیلډ کې تعلیم حاصل کړي او تجربه یې وي، او مسلسل سوپرویژن پکار دی، مطلب لکه نوي کسان یا ایون که زاړه کسان وي نو همداسې پرېښول نه دي پکار. د دې پلان جوړول پکار دي، چې کوم دا کمپټنټ انجینیر چې دا پلان جوړ کړي، ډرایینګ وي ورسره، او کوم سیسټم چې پریشرایز کوي چې هغه ټول لاینز هغه ته پته وي چې یاره په دې ځایونو کې به چې کوم دی دا لاین به چې کوم دی پریشرایزډ وي، دا پایپ یا سیسټم. پریشر ریلیف وال ورته وایي، دا یو والي چې مطلب لکه ته 100 بار پریشر ورکول غواړې په یې باندې سیټ کړي، نو په سیسټم کې به پریشر د یې نه سیوا کېږي نه، چې 100 بار نه سیوا کېږي نو هغه به پریشر ریلیز کوي. دې نه علاوه ځای په ځای باندې ګیجز پکار دي چې تاسو ته پریشر ښیي چې یاره مطلب په بعضې کې پریشر چېرته زیات شوی خو نه دی، او دا ګیجز چې کوم دی دا تھرډ پارټي سرټیفاید وي جنرالي. دا داسې ځایونو کې لګول پکار دي چې کوم ورکران پریشر ټیسټینګ کوي چې یې ویني. چې کله هم تاسو پریشر ټیسټینګ کوئ لکه 100 بار 8 بار پورې ځي پریشر، نو ټول په یو ځای نه ورکول پکار، داسې نیم بار زیاتول پکار دي، 10-15 منټه پس، چې مطلب بعض ځای لیکي نو چې هغه د اول نه تاسو ته پته ولګي او یو دم مات نه شي. دې کې 2 قسمه پمپونه، یو مینولي یو الکتریکل پمپ سره ډېر زیات احتیاط کول پکار دي، ځکه چې که هغې کې څه فالټ راشي نو هغه پریشر ډېر زیات سیوا کولی شي. دا پمپونه چې کوم دی هم تھرډ پارټي سرټیفاید پکار دي، او په دې کې خپل هم پریشر ریلیز وال او پریشر ګیج لګېدلي. ډرین پورټس پکې پکار دي، کوم سیسټم له تاسو پریشر ورکوئ چې په دې کې تاسو سره ډرین سیسټم موجود وي، چې مطلب لکه که پریشر زیات شي چې اوبه ترې تاسو ویستی شئ. کوم پیپونه یا سیسټم چې تاسو پریشرایز کوئ نو هغه بیریکیډینګ پکار دی، هلته کې ساینز لګول پکار دي چې هلته کې انوانټډ خلک نه راځي. چې کوم سیسټم له پریشر ورکړی شوي نو هغې باندې نور کار نه وي کول پکار، مطلب لکه چې چوډی موډی ټیټ کول یا څه بل څه پې نه کول پکار، ځکه دا سیسټم ډسټرب کېږي نو دې کې حادثه یا ایکسپلوژن کیدی شي. دا چې کوم ورکرز دي نو دوی پارټیسیپیشن پکار دی، فرسټ ایډ کټ پکار دی، ټول ته انډکشن ټریننګ او ټول باکس ټاک پکار دی، ایمرجنسي کنټیکټ نمبر، هارډ هیلمټ، سیفټي گاګلز، سیفټي شوز پکار دي. د دې باره کې نور ډیټیل په ایچ سی یو کې ویب سایټ او اوشا ویب سایټس باندې شته دی. د سیفټي باره کې که تاسو نبوش تیاری کوئ نو د دې چینل نور ویډیوز وګورئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان.